وایي د تورې ډال نیزې او زغرې سړی نه دی پاتې، په پښتنو کې د خبرې سړی نه دی پاتې، او دلته چې هر سړی راځي د بدامنۍ قصې کړي، دلته د امن د سندرې سړی نه دی پاتې. ملګرو سلام مو واخلئ، ماجد مومند ما په ګورنمنټ ډګري کالج په تهبای کې موجود ما ډېر ښکلي شخصیت سره عبدالله سر سره چې دغه معلم پیشه اختیاري او دغه معلم پیشې سره ښکلې پیشې سره وبستلې. سرجي څنګه ښه که نه سرجي ډېر زیاته مننه کوم، ډېر مینه ناک او ډېر ښکلی انسان دی. انسان له عزت ورکوي، په پښتو شعر مین دی، پښتو غزل لیکي. الله پاک دې تل خوشحاله ساتي. ما ته ډېر څه زده کړي دي او الله پاک تل خوشحاله ساته. مننه، ودان اوسئ، قدرمن شئ. ستاسو د دغه وخت راکولو هم مننه چې یو خطا خو کالج افته ستاسو د ایګزام تیاری شروع دي او په دغه وخت کې تاسو رام شئ او موږ سره کیم نه یو موږ وامرئ، نو د دغه هم ډېره زیاته مننه کوو ستاسو. زه به یو دوه څلور شعرونه خپل ووایم چې ستړی ستومانه له ناکامه سړی چېرته لاړ شي، ستړی ستومانه له ناکامه سړی چېرته لاړ شي، د ننګ ناموس او د خپل قامه سړی چېرته لاړ شي، چې منزل ویني نو سړی قدم وخنه کوي، خو دا مایوسه او بېمرامه سړی چېرته لاړ شي. بلا د ستړی کړم په خپل غېږ کې دمه خوراکه، د ښار سکڼي سکڼي ماښامه سړی چېرته لاړ شي. او پتنګ که سوځي نو سوځېږي به د شمې پیسه، پتنګ که سوځي نو سوځېږي به د شمې پیسه، د محبت د انتقامه سړی چېرته لاړ شي. او زما د لاسو جوړ اوس ما له ځان ته سر ټیټوي، زما د لاسو جوړ اوس ما له ځان ته سر ټیټوي، زما د خو بد انجامه سړی چېرته لاړ شي. مننه کومه، خپلې خبرې به د دغه تراب صاحب په قطعه باندې راغونډې کړم چې دعا کوه چې ستا په لار شم، دعا کوه ټپیزه ده، دعا کوه چې ستا په لار شم، زه د کار سیز به دې په کار شم، تا سره ګرځم چې هوښیار شم، ستا د سرپوښ ټوپک ازار شم، په اوږه ستا دی که ګزه د خیاله زما. مننه کوم. سرجي تاسو پښتنه مینه باندې د باسین صاحب یو شعر ډالې، اکثر خلک وایي ته شعر ولیکه که نه، دا خو شعر خو الهامي دی که نه، الهامي وایي شتمن یم یارانو دومره هم بېوسه نه یم، جانان راله د اوښکو امیلونه جوړوي، او شعر زما د وس خبره نه ده، الهامي ده، الفاظ راځي په خپله تصویرونه جوړوي. سرجي الله پاک راته خوشحاله ساته. مننه، شکریه.